کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د ښځې نوم شازیه و او د سړي نوم جمیل و. د جمیل په کلي کې یو ورکوټي شان هوټل و او جمیل به په 100 روپۍ پلیټ خرڅاو چې د هغې د وجې به د هغه غوښه ډېره خرڅېده. دا غوښه به جمیل په کلي کې د یو قصاب چې د هغه نوم سردار ماما و د هغه نه اخیسته. او جمیل به د سردار ماما نه غوښه همیشه په قرض اخیسته او د سردار ماما سره یې کاته وه. خو دا ځل په جمیل باندې د سردار ماما قرض ډېر زیات شوی و. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار ماما داسې چل به وکړې چې یو 5 کیلو پسته غوښه به واچې. ولې خپله پیسې دې ولیدې که نه؟ سبا به درکړم چې تختم خو نه. سردار ماما جمیل له غوښه ورکړي او جمیل په خوشحالۍ روان شي. دغسې د جمیل ورځ تېره شي او په سبا جمیل یو ځل بیا سردار ماما له راشي. ماما دی ماما نه دي. اول راته ده ووایه چې پیسې دې ځان سره نه ولیدې که نه؟ نه که نه یاره پیسې کوم دي؟ ښځه نو بیا غوښه نشته ښه؟ اول به پیسې لولې نو بیا به دله غوښه در کوم. زه یو کار به وکړو خیر دې زه لږ راته لږ ډېر ولګوه. هلکه سمه خو ښه ده ښه هسې مو سره پیسې نشته. هلاشه په دې بانه به دې لږه ګټه وکړو. او دې نه پس یو ځل بیا سردار ماما جمیل له غوښه په لږ ګران قیمت باندې ورکړي. او جمیل چې غوښه ګرانه واخلي نو په سبا باندې د غوښې پلیټ د 100 په ځای په 200 روپۍ کې. او دغسې ټوله ورځ تېره شي خو د ګران قیمت ته وجې د جمیل نه غوښه خرڅه نه شي او داسې ټوله غوښه خرابه شي. جمیل ډېر خفه وي. هغه غوښه واخلي د سیند غاړې له لاړ شي او ټوله غوښه وغورځوي. په سبا باندې جمیل څه لږې شان پیسې پیدا کړي او د سردار ماما قصاب دکان ته لاړ شي. دا ولې ماما څه لږې شان پیسې مې درله راوړې دي. دا واخله ونه نالې یو 10 کیلو غوښه راکړه. نه لوله لږې پیسې نه ټوله پیسې لوله هله به دله غوښه در کوم کنې نشته. زه خیر دې لږه به دې راکړې وه که نه؟ نه لوله خفه نه شي. او دغسې سردار ماما جمیل له غوښه ور نه کړي. جمیل کور ته خفه روان وي چې په لار کې په جمیل پسې یو خر اواز وکړي. د خر په اواز باندې جمیل لږ شان ودرېږي او د هغه مازغو له یو عجیبه شان خیال راشي. بل طرف ته د جمیل ښځه شازیه د جمیل انتظار کوي چې یو ساعت پس جمیل راشي. یې سړیه ته ولې خفې؟ نو خفه به نه یم تا ته به زه اوس ووایم. ولې؟ ماړې لوی ټینشن راته جوړ شوی دی. ورې سړیه څه ټینشن دی ما ته ووایه. نو دا قصاب قرض دی او ما سره پیسې نشته. دا څه وې سړیه نو دا به اوس څه کې؟ دا به خو زه هم وایم که نه اوس راله غوښه نه راکوي. خو یو خبره درته کوم چې ستا څه خیال دی. په لاره کې مې یو خر ولیده. زه یم چې خر راولم او هغه حلالي و او د هغې غوښه خرڅو که ته څه وې؟ یاره سړیه خبره دې څه عجیبه شانده نو خو دا ده چې پیسې هم در سره نشته او قصاب غوښه هم نه درکوي نو بلې لاره هم در سره نشته. او دغسې دواړه ښځه خاوند د خر په غوښه خرڅولو اتفاق وکړي. او دغسې په نیمه شپه باندې جمیل د خر دپاره په کلي کې په کوڅو کې ګرځي. او لږ ساعت پس د جمیل نظر په یو خر باندې پروزي چې د یو کور مخې ته ولاړ وي. او دې نه پس جمیل هغه خر د ځان سره کور ته بوځي او بیا جمیل هغه خر حلال کړي. د هغې نه جمیل ته دومره غوښه میلاو شي چې هغې ته دوی دواړه ګوري نو خوشحاله وي. یا ښځې وګوره که نه څومره غوښه ده. دا غوښه خو زمونږ پوره له سوځې کېږي او دا مله ته پورې میلاو شوه. اوس به هم سمې مزې وي مزې. او که نه سړیه خو دا درته ویم چې دا غوښه خرڅې او پیسې ګټي نو ماله به پکې سم ډېر شاپینګ کې او که نه؟ یاره وروره د غوښې پلیټ په څو دی؟ د غوښې پلیټ وروره په 50 روپۍ دی. صرف په 50 روپۍ؟ او که نه دا واله داسې تسکونه غوښه ده چې یو ځل وخوري بیا به بار بار راځي. او دغسې جمیل د غوښې پلیټ په 50 روپۍ کې چې د هغې د وجې نن د جمیل کار ډېر ښه وشي. خو بل طرف ته د خر مالک چې د هغه نوم کریم وي چې سحر راپاسي او خر نه وي نو پریشانه شي. وای زما به خر څه شو؟ زما خر چا بوته؟ پیدا مې دې ځای کې تړلو. زما په خیر چې پلې به یې شنولي یا چاته به تلي. او دې نه پس کریم
په کلي کې کوڅه په کوڅه وګرځي، کله د یو نه او کله بل نه تپوس کوي، خو د کریم خر پیدا نشي. او بل طرف ته سردار قصاب هم دا سوچ کوي چې جمیل زمانه غوښه نه ده وړې، نو اخر هغه د کم ځای نه په اوتل کې غوښه خرڅوي. دا وګوره کنه ښځې څومره پیسې دي، دا مې نن ټولې ګټلې دي، بس غوښه پرې ده او ټوله ګټه ده. داسې وې سړیه، بس زما خبره خو درته یاده ده که نه؟ ما به شاپینګ له بوځي او ښه خشته کپلې به راله اخلې. صحیح ده کنه ښځې، هېڅ ټینشن ونه کړې، اوس خو ډېرې پیسې دي راسره، خو ډېرې کپړې به درله واخلم. په سبا ماښام باندې د جمیل دکان ته د کلي یو چودري راشي. یلکه نن خو زه ستا غوښې پسې خاص راغلم، چا راته ډېر صفت کړی دی، یو پلیټ غوښه راله راکړه. یاره جو څونه وخته دې غوښه ختمه ده، خو ماځوله سره پاتې دي. ښځه هغه مازغه راله یو پلیټ اوس راکړه چې څه خو خلودونه لرې نه راغلی ما واپس نشم تللی. او دې نه پس جمیل په چودري باندې د خر یو پلیټ مازغه وخوري او د چودري د جمیل د لاس خراب ډېر خوښ شي. جمیل له پیسې ورکړي او د هغه ځای نه په خوشحالۍ لاړ شي. خو په سبا باندې چودري د جمیل د دکان مخې ته خفه ناست وي. ولې چودري صاحب څه وشو؟ تاسو خو هغسې خفه ناست یې. پرون چې مې ستا دکان نه غوښه خوړلې ده، دا چل را باندې شوي دي، یو شان د خر اوازونه کوم چې دا ولې